چې انسان په منځ کې د امام سره شریک شي، امام خطا شي یا دی په خپله خطا شي، نو د سجدې به څه طریقه وي؟ دا مسله پاتې ده او دا ډېره اهمه مسله ده، خصوصا د نارینهو دپاره ډېره ضروري ده، ځکه چې نارینه باندې مونځ فرض دی. په کوم ځای کې؟ په جومات کې د جمع سره به مونځ کوي، نو ده ته دا مسله ډېره راتلی شي. نو بیا یو څو حالات دي، دا یاد ساتئ. اولنۍ مسله خو دا یاده کوي چې کله د مقتدي په خپل منځ کې خطا شو، یو واجب کار ترې پاتې شو، نو په ده باندې سجده سهو نشته. خو دا خبره یې ساتي په دې شرط چې دی په ټول منځ کې د اول نه د اخره پورې د امام سره شریک کي، بیا به سجده سهو نشته. ښه، یو سړی دی هغه په منځ کې د امام سره شریک شو او د ده نه 2 رکاته مونځ شوی، کم 2 رکاته چې د امام سره وکړو په هغې کې د خطا نه شو، باقي 2 رکاته چې ځان له کول په هغې کې خطا شو، په ده باندې سجده سهو شته. ځکه چې دی چې کوم ټیم کې خطا کېدو نو هغه ټیم کې دی د امام په اقتدا کې نه و. درېیمه مسله د دې سره تعلق ساتي هغه ده، موږ دا خبره ذکر کړه چې صحیح ده چې مقتدي باندې سجده سهو نشته چې کله دی ځان له خطا شي په امام پسې شاته، خو په یو حال کې به سجده سهو شته چې کله د منځه رکن ترې پاتې شي، ځکه چې هلته د رکن نه بغیر مونځ نه کېږي. لکه اوس یو مقتدي دی سجده ترې پاتې شوه، بل وله فتوا ورکړه چې نه بس ستا باندې هېڅ نشته، ځکه چې ته څه وې؟ ته مقتدي وې. دا غلطه فتوا ده، ځکه چې سجده خو د منځه څه دی؟ رکن دی. ښه، نو دی به اوس څه کوي؟ دا سوال دی. او ما تاسو ته تېر شوي درس کې دا خبره بیان کړې وه چې دا هغه اهم مسایل دي چې عوام خو پرېږده، ډېرو امامانو ته هم نه دي معلوم چې څه به کوي په داسې وخت کې، او دا زمونږ په جهالت باندې دلالت کوي دا خبرې. ځکه چې که مزدورۍ ته شي او دنیا ته شي، نو هر سړی دا کوشش کوي چې زه به کې د ټولو نه زیات پوهه وي، او چې کله د دین خبره راشي او د عبادت مسله راشي، نو بیا وی څوک وایي وخت نشتی، څوک وایي ذهن مې کمزوری، او څوک وایي بدن مې کمزوری، او څوک وایي زما کارونه ډېر دي، او څوک څه وایي څوک څه وایي. نه پالتو وخت موږ د الله دین له ورکوو، بیا په هغې باندې پوهېږو، نو راشي ته پوهېږي زما ذهن کې مسلې نه کیني. مسله به څه کیني ستا په ذهن کې چې ستا په عبادت کې کله اخلاص نه وي. دویم د الله د دین د زده کولو لپاره تا خاص ټیم خو نه دی ویستی، بلکې دا خو ته یو پالتو ټیم ګورې، په هغې کې ته دین زده کوې. دریم ستا د دې سره داسې شوق نشتی لکه څنګه شوق چې ته یې دنیا سره کوې، ته به څه مسله زده کړي. اکثر د ځوانان زه وینم، نو ځوانان ورته به دې وایي چې د ځوانۍ په عمر کې نور ځوانان ویلو حقدار نه دي، او د دین په مسله باندې نه پوهېږي، او سړي ته دا وایي بس ما ته مسلې نه یادېږي او دا نه یادېږي، چې په ځوانۍ کې ته د دین نه یادېږي، ته په بوډاوالي کې یادوې. بیا روغ صحت ته ته د دین نه یادېږي، کله چې بیمار شي بیا به دین یادوې، و چې به خپل لاس روغ ته د دین نه یادېږي، نو کله چې د خپل لاس کار پرېږدي بیا به دین یادوې، که نه قبر کې به یادوې. دماغ کار نه کوي. ځوان سړی ده په دماغ یې تندر اورېدلی، دین نشي یادولی. قوای دنیا څنګه ده؟ نو دومره قصې او قړتې به شروع کړي چې ستا د دماغ به راوبهیي، هر څه باندې پوه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، الله وایي په دنیا ښه پوهېږي، د آخرت په مسلو کې، دین په مسلو کې به یې دنه چاړه جوړ شي. پکار دا دی چې توجه موږ د خپل دین له ورکو. دا مسلې کومې اهمې مسلې چې دي، ما د ښکاري تېر شوي درس کې ما تقسیم کړی چې صحیح ده، بعض مسلې هغه دي د دین چې هغه ډېرې جوړې مسلې دي، او د هغې په باره کې علم حاصلول هغه هر سړی نشي. علماو له الله توفیق ورکړي، بعضو خلکو له چې هغوی د دین دغه مسلې یادې کړي، خو بعض مسلې داسې دي چې دا په هر مسلمان لازم دي چې یادوي به، په هر مسلمان.
لکه د منځه مسایل شو، د روجې مسله شوه، د اودس مسله شوه، د عقیدې مسله شوه. په دې کې خو چا سره عذر نشته چې زه یې نشم زده کولی. صحیح ده، غټې مسلې دي، اختلاف د علماو دی، دلایل ذکر کول، کتابونو ته رجوع کول، دا وایو صحیح ده چې هر سړی دا کار نشي کولی. الله بعضو له توفیق ورکوي. او دا درته ووایم چې کومو له الله توفیق ورکړي دین د زده کولو، دا د الله خاص خلک دي. الله ګورې هر سړي له توفیق نه ورکوي چې هر کدو کریله به راځي دین به یې زده کوي. دا دین چې الله چاته په دماغو کې کیږي او پوهه یې کي په قرآن او په حدیث باندې او په مسلو باندې، په دې سړي کې څه کمال څه خاصیت پکې، ځکه الله دغه مقام ته رسوي. هر سړی نشي کولی. یعنې زه درته دا ووایم، دې جامعو نه دې مدرسو نه هر کال په لکو طالبان او طالبات فارغه کېږي، په لکو. او بیا په دې لکو کې یو څو د شمار هغو له الله توفیق ورکوي مخکې د تلو او د امت ته خدمت کولو. باقي څه شي، څوک تجارت کې ولګي خپل لڼ ته پاتې شي، څوک د بچو د ښځو سره مصروفه شي. لڼ موږ ته پته کې زموږ ملګري پکې دي، څوک د بچو د ښځو سره مصروفه شي دغه ته پاتې شي، څوک په مسافرو کې شي پیسې ګټي هغه خپل لڼ ته پاتې شي، او څوک چې دی والعیاذ بالله بېدینه شي، هغه دین بالکل پرېږدي، هغه هر څه تغیر شي، په چا باندې بیماري راشي، په چا څه راشي څه راشي. نو دا خبره د ساتي که چېرته ته الله غوره کړی د دې دپاره چې دین یې زده کړي، نو بیا ته خاص سړی او په دې باندې د الله شکر ادا کوه. الله څه وایي؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله اوچتوي په تاسو کې مؤمنان به ټولو انسانانو کې الله د مسلمانانو اوچت کړي، او بیا په دې مسلمانانو کې د علم خاوندان اوچت کړي دي. د ډېر ناشنا خلک دی او ډېر ناشنا مخلوق دی چې الله سبحانه وتعالی د دې دپاره پیدا کړي دي چې ما ته هغه سوچه دین وښیي، او که به دې دین کې څوک کمی زیاتی کوي نو هغه راته بیان کړي چې نه دا غلطه ده. څومره قدرمن خلک دي او څومره عزتمن خلک دي، ځکه الله دې علماو له دومره مقام ورکړی. زما پلار، مور، خور، رور، بچی، ښځه، دا ټول به تا ته لګي، دنیوي نصیحتونه به درته کوي. الا دا که چېرته خاندان دیندار یې جدا مسله ده، غالبا ټول دنیوي نصیحتونه یي، ته مزدوري داسې کوه، ښځه وایي کور له دا راوړه، او بچي وایي زما دا پکار دي، او دا ټول دا خبرې. او دغه عالم دې غم راغستی دی چې ته به جنت ته څنګه رسې او ته به د جهنم نه څنګه بچ کېږي. دا څومره قیمتي خلک دي. او سره دا غم دی چېرې دا سړی جنت ته لاړی، دا سړی د جهنم نه بچ شو. خبره مې دې پورې راواغسته ورانه اوږده شوه، خو نصیحت اهم و چې دا قسمه مسایل، سجده سهو مسله شوه، مانځه سره نورې مسلې شوې، دا اهمي مسلې دي، یاد یې ساتئ. ډېرو امامانو ته نه دي معلومې، پاتې له مقتدیان. یو سړی دی او د هغه نه سجده پاتې شوه مانځه کې، او مقتدي اوس دی به څه کوي؟ دی خو د امام په تابعدارۍ کې دی، یوازې خو ځان لمونځ نه کوي، د امام په تابعدارۍ کې دی. انما جعل الامام لیؤتم به، امام خو تابعدارۍ دپاره دی. نو څه به کوي؟ امام ته ولې وایي؟ امام خو نه دی خطا شیخ، خطا شیخ خو مقتدي دی. رکات به بیا وکړي او بیا به سجده سهو ځان له کوي. وجه دا دی چې د رکن نه بغیر رکات نه کېږي، او چې رکات ونه شو مونځ نه کېږي. لکه اوس یو سړی دی د دې مسلې نه خبر دی چې سوره فاتحه ویل په منځه کې رکن دی. لکه موږ د هغه خلکو خبره نه کوو کومو ته چې مولیانو دا مسله نه ده بیان کړې او غریبانان لګیا دي، موږ انشاءالله دوی دا منځونه صحیح دي. خو یو سړی خبر شو دې مسلې نه چې سوره فاتحه رکن دی په هر رکات کې، او د سوره فاتحه ونه وي، نو څه دې پاتې شو؟ رکن ته پاتې شو. او چې رکن پاتې شو رکات نه کېږي، او چې رکات نه کېږي نو مونځ
نه کیږي. اوس یو سړی دی د امام سره ولاړ دی او په یو رکعت کې ته رکن پاتې که هغه هر رکن دی، سوره فاتحه ده، رکوع ده، سجده ده، رکن دی نه پاتې شو او دی دا مونځ امام سره وکړو چې امام سلام وګرځو دی به پاسې بل رکعت ته، دا رکعت به د هغه رکعت په ځای شي په کوم کې چې دنه رکن پاتې شوی، نو دا مونځ د ده پوره شو، په آخر کې به سجده سهو وکړي. دې منځه ته چې موږ ننوځو تکبیر تحریمه کوو که نه، الله اکبر، دا رکن دی د منځه، یو سړي نه دا پاتې شو. مونځ ته ننوتی نه دی. داسې قسمه سوال دا دې دپاره کېږي چې د انسان د ذهن معلوم شي چې بھئی دی به څومره اوبه وکړي دی. یو سړی دی استاد یو سړی راغی منځه باندې ودرېد، ټول مونځ یې برابر وکړو، اخره کې سلام هم وګرځو خو په اوله کې الله اکبر نه ویل، نو دې منځه ته ننوتی نه دی، نو د کړی کیسې دي. لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ افتتاحها التکبیر، تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. منځه ته چې ننوځي په الله اکبر به ننوځي چې وځي ته په سلام باندې به ته وځي، ورسېدی که نه. نو دا هغه حالات دي چې کله مقتدي خطا شي. درې حالات شو، مقتدي خطا شو او دی په ټول منځه کې د امام سره ولاړ دی د اول نه د اخره پورې، او خطا شو په یو واجب کار کې، نه په ده باندې څه نشتی. دویم خطا شو په رکن کې، رکن ته پاتې شو، نو دی به دا رکعت بیا کوي. دریم دی د امام سره په ټول منځه کې نه دی شریک شوی، بلکې د منځه په یو حصه کې شریک شو، په هغه حصه کې نه دی خطا شوی، وروسته به ځان له خطا شو، نو په ده باندې سجده سهو هغه شتي. اوس بلې مسلې ته راشو. امام سجده سهو لګوي او دا سړی یا د اول سر نه په منځه کې دی او یا په منځ کې شریک شوی دی، دی به څه کوي؟ د دې یو څو احوال دي. اولنی حال دا دی د اول الله اکبر نه د آخرني سلام پورې د مقتدي د امام سره شریک دی او امام خطا شو، نو بس امام چې سجده سهو کوي دی به ورسره سجده سهو کوي. دا حال آسان دی. یو سړی د اول نه د اخره پورې د امام سره دی، امام خطا شو، که امام سجده سهو د سلام نه بعد کوي او که د سلام نه مخکې کوي، خو په هر حال کې به ورسره د مقتدي سجده سهو کوي. دا خو واضح دی. دویم حال دا دی یو سړی دی امام سره د منځه په منځ کې شریک شو، یعنې د ده نه یو رکعت شوی دی یا دوه تي شوي دي یا درې تي شوي دي، او دی د امام سره د منځه په صحیح حصه کې شریک شو، او په هغه حصه کې شریک شو، په هغه حصه کې چې امام پکې خطا شو. تاسو زما په دې مسله باندې رس صحیح که نه داسې لګیا یو سړی دی په منځه کې شریک شو، خو په ټول منځه کې نه، د منځه په صحیح حصه کې شریک شو، او هم په هغه حصه کې امام څه شو؟ خطا شو. اوس به دی څه کوي؟ سجده سهو خو به لازم کوي، سجده سهو خطا ده، خو څه طریقه باندې به یې کوي؟ دی د امام سره یو ځای سلام ګرځوي، سجده سهو به د امام سره وکړي بیا وپاسي بس، او د امام چې سجده سهو کوي دی به څه کوي؟ هسې به نه شي یو غرولی او بل غرولی ټول صحیح شو. دا یو حصه دې برابر بیان کړه، په سلام نه مخکې دې سجده وکړه نو بیا او بیا به سجده نشتي، ځکه چې یو پرې وکړه. اختلف فيه العلماء، دلته چې کوم علما نه شي دوی اختلاف پکې راغی. نه ستا جواب صحیح دی، خو لږ معمولي غلطي دې پکې وکړه، نور دې ټولو کې ستا جواب برابر دی. د مسئلې صورت بیا واضحه کوو. یو سړی د امام سره شریک شو د منځه په صحیح حصه کې، او امام خطا شو په هغه حصه کې، کومه حصه کې چې دی شریک شوی دی په دې منځه کې،
نو دی به اوس سجده څنګه کوي که امام سجده د سلام ګرځولو نه مخکې وکړه اوس دې ته غوږ کېږدئ ښه که امام سجده د سلام ګرځولو نه مخکې کوله نو دی خو به ورسره لازم سجده کوي دی خو کېناستی نه شي که نه چې زه به ناست یم امام به سجده کوي نه هلته خو دی د امام په تابعدارۍ کې دی سجده به کوي خو دا سجده سهو د ده دپاره سجده سهو نه ده ولې ځکه دا ځای د سجده سهو نه دی سجده سهو د سلام په اخره کې د منځه په اخره کې او دی په دویم رکعت کې دی سجده سهو وکړه یا په دریم کې دی څلورم کې دی یا په اولني کې دی نو دې کې خو سجده سهو نه کېږي نو دی به اوس څه کوي د امام سره به سجده سهو وکړي بیا به خپل لمونځ پوره کړي او بیا به سجده سهو وکړي څو پیرې سجده سهو شو دوه پیرې دا اولني ولې شمار نه شوه دا ځای د سجده سهو نه و دا ځای د سجده سهو نه و دا مسله زه بدګماني په تاسو نه کومه تاسو ټول ماشاءالله غټ علما یې خو دا مسله تاسو ته نه ده معلومه داسې ده که نه ده چا ته معلومه ده مسله خیر خیریت ټول خیر خیریت اوس لمونځونه روان دي سپینګیري شوي وو پکې بوډاګانې شوي دي پکې قبر ته ورسېږي هنو ما خو یو پر سجده سهو وکړه وایي وسلام وګرځي روان شي تا چې سجده سهو کړې وه هغه ځای د سجده سهو نه و خو د امام سجده سهو وه ته به اوس څه کوې ته به بیا سجده سهو وکړې دویم حال دا دی دا خو امام د سلام نه مخکې سجده سهو وکړه امام د سلام نه بعد سجده سهو کوي دی به څه چلو کړي چې کله امام سلام وګرځو دی به پاسي او امام به څه کوي سجده سهو کوي دی به نه شریک کېږي ځکه چې د خو سلام وګرځېدو دی پاسېدو اوس به دی څه کوي دی خو په هغه حصه کې دی هم خطا شوی و د امام سره نو کله چې دی لمونځ ختم کړي نو دی به ځان له سجدې سهو وکړي ورسېدی به دی څوک به بیان کړي ته به اوس پوه شوې جاویده امام سره په یو حصه کې شریک شو او په هغه حصه کې امام خطا شو اوس دوه حالات دي مقتدی به ورسره هم سجده کوي او بیا به د منځه په اخره کې ځان له کوي دویم حال د سلام نه بعد سجده کوي مقتدی به یې نه کوي دی به پاسي دی به په اخره کې سجده وکړي ورسېدی به دی دوه حالات شو یو مکمل لمونځ اخو بیان شو یو د منځه په یو حصه کې او خطا شو اوس دریم حال بل دی یو سړی دی د منځه په یو حصه کې د امام سره شریک شو دم دغه دویم په شان دی د منځه په یو حصه کې شریک شو خو دی چې په کومه حصه کې شریک شو امام په دې کې نه دی خطا شوی امام د ده نه مخکې خطا شوی لکه دی موږ وایو چې په دریم رکعت کې شریک شو او امام په دویم رکعت کې خطا شوی امام په څویم رکعت کې خطا په دویم کې خطا کې دی نه دی شریک شوی نو دی به اوس څه کوي جواب که چېرته امام د سلام نه بعد سجده کوي نو خو واضحه ده دی به پاسي خپل لمونځ به پوره کوي او سجده سهو پرې نشته او که چېرته امام د سلام نه مخکې سجده سهو کوي دی به ورسره سجدې ولګوي خپل لمونځ به بیا پوره کړي او سجده سهو پرې نشته اسانه که ګرانه درې یا څلور حالات شو یو چې مقتدي په خپله خطا شي د هغې درې حالات ما بیان دویم چې په کامل لمونځ کې د مقتدي او د امام پوره لمونځ کې شریکي هغه موږ بیان کړو دریم چې د منځه په حصه کې شریک شي او په هغه حصه کې شریک شي چې امام پکې خطا شي دی پکې م ولاړي د هغې خپل دوه حالات دي موږ بیان کړو څلورم چې دی د امام سره په حصه کې شریک شي او په هغه حصه کې امام خطا شوی نه د هغې نه مخکې خطا شوی نو د هغې دوه حالات دي هغه موږ بیان تاسو ته یاد شو که نه درس په اخره کې به انشاءالله د دې مراجعه وکړو یا دې باره کې به تپوسونه کوو